تا خو پرې ډېرې ناکړدۍ کړي دي چاودلی زړه به مې رغېږي یوه ورځ تا خو پرې ډېرې ناکړدۍ کړي دي چاودلی زړه به مې رغېږي یوه ورځ ای مظلومانو چې خفګانو نه کړئ دا تړکسې به مو ختمېږي یوه ورځ خو چا چې په موږ باندې ظلمونه کړي چا چې په موږ باندې ظلمونه کړي دا به الله ته ټیټ ودرېږي یوه ورځ بسم الله الرحمن الرحیم د پروګرام ستاسو اواز سره زم ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشاله وي کوم ملک د ملک نه بهر کو د دنیا په هر کونه کې کتونکو راغلیو دلته د همدان صاحب خواله غوښتل مو چې د هغې نه څه واورو نو همدان صاحب پروګرام کې ته هرکلی وایو ډېره مننه شهزاد بھائی چې تاسو موږ د دې جوګه وګڼلو او ستړی مو وکړه زموږ خواله رالی موږ لم په خپل پروګرام کې ځای راکړو ډېره مننه دې کوم همدان صاحب لږ چې کوم دی نو خپل تعارف وکړي د مینوالو سره زه د شیرګل بدرګي اوسېدونکی یم او په 14 ټولګي کې سبق وایم انجینیرینګ کوم او شاعرۍ ته تقریبا 2017 نه راغلی یم خو چې کوم صحیح شاعري مې شروع کړې استادانو سره مې ناسته کړې نو هغه تقریبا ډېر کم وخت کېږي همیشه د پر یو فیلډ ته چې خلک راځي هر فیلډ چې نو متاثره کېږي د چا نه نو تاسو څنګه شاعرۍ طرف ته څنګه راغئ چا نه متاثره شوئ آیا خپل څه سوچ څه خیال مو راغلی د انسان فطرت دی لکه ښه شي سپې ولګي د هغې نه متاثره شي خو زه لکه د چا نه نه یم متاثره شوی ړومبی نظم زما والد صاحب وفات شوی مرثیه نظم مې هغه پسې لیکلی و بیا مې په 9 ټولګي کې چې وم نو غزلې مې لیکلې وې چونکې هغه بیا مانه غیبې شوې بیا مې زړه مات شو نو بیا دوباره استادانو سره مې ناسته وکړه او دوباره مې نوي لیکل سټارټ کړل صحیح نو رابه شو همدان صاحب ستاسو د شعر و شاعرۍ طرف ته کوم چې زموږ د پروګرام اهمه حصه ده نو مینوالو ته به څه وړاندې کوئ نن همدان صاحب مینوالو ته به د غزل نه مخکې به ورته یو څو شعرونه ویم چې د ملا او پاکو حورو نه قلار شئ د ملا او پاکو حورو نه قلار شئ د مس جام او د کجورو نه قلار شئ په غزل کې ورله داسې پیغام ورکړه وی د کونډو او مجبورو نه قلار شئ په غزل کې ورله داسې پیغام ورکړه وی د کونډو او مجبورو نه قلار شئ د پښتون په قتل عام چې خوشحالیږي دې لیوانو دې مغرورو نه قلار شئ د پښتون په قتل عام چې خوشحالیږي دې لیوانو دې مغرورو نه قلار شئ موږ د عدم تشدد په فلسفه یو زموږ ژوند زموږ دستورو نه قلار شئ غزل به درته ووایم ډېره مننه د ژوند کتاب به دې بندېږي یو ورځ د ژوند کتاب به دې بندېږي یو ورځ وخت د شباب به دې ختمېږي یو ورځ چې څه سینګار او څه پرده پرې کوې دغه حجاب به دې دوړېږي یو ورځ چې څه سینګار او څه پرده پرې کوې دغه حجاب به دې دوړېږي یو ورځ او چې د ګلاب په شان ښایست لري څوک چې د ګلاب په شان ښایست لري څوک دا ګل رخسار به یې رژېږي یو ورځ او چې لږ ناروغه شي او زر را درومي چې لږ ناروغه شي او زر را درومي درنه به دا احباب بیلیږي یو ورځ تا خو پرې ډېرې ناکړدۍ کړي دي چاودلی زړه به مې رغېږي یو ورځ تا خو پرې ډېرې ناکړدۍ کړي دي چاودلی زړه به مې رغېږي یو ورځ ای مظلومانو چې خفګانو نه کړئ دا تړکسې به مو ختمېږي یو ورځ ای مظلومانو چې خفګانو نه کړئ دا تړکسې به مو ختمېږي یو ورځ او چا چې په موږ باندې ظلمونه کړي چا چې په موږ باندې ظلمونه کړي دا به الله ته ټیټ ودرېږي یو ورځ او اخري مقطع ده چې اوس په همدان پسې ملنډې کوي اوس په همدان پسې ملنډې کوي چې نه وي دوی به ټول جړېږي یو ورځ د وطن باره کې به درته یو غزل ووایم چې زما ځیګره زما ځان وطنه ما ته د ټول جهانه ګران وطنه زما ځیګره زما ځان وطنه ما ته د ټول جهانه ګران وطنه صفت دې زه په کومو ټکو وکړم څنګه به ستا یم ستا شان وطنه صفت دې زه په کومو ټکو وکړم څنګه به ستا یم ستا شان وطنه ستا پاکې خاورې زیږولي زمري د خوشحال خان او باچا خان وطنه
ستا پاکې خاورې زیږولي زمري د خوشحال خان او باچا خان وطنه چینار قامت بکړم لوګی درته زه چینار قامت بکړم لوګی درته زه غندل ځواني درنه قربان وطنه چینار قامت بکړم لوګی درته زه غندل ځواني درنه قربان وطنه چې ستا فضا کې سترګې وغړوم لکه یم څنګ کې د جانان وطنه چې ستا فضا کې سترګې وغړوم لکه یم څنګ کې د جانان وطنه چې څومره خدای ته نږدې شوی یمه چې څومره خدای ته نږدې شوی یمه دا برکت دی د اذان وطنه او اغیار یې هرګز ترې ایستلی نشي اغیار یې هرګز ترې ایستلی نشي پروت د همدان زړه کې قرآن وطنه پروت د همدان زړه کې قرآن وطنه ډېره مننه ډېر حد ماشاءالله همدان صاحب زه همیشه د پاره زما چې کله پروګرام یې مرکه نو زه اکثر د پاره دا وایم چې یار شاعرانو وروڼو ته مې خاص کر دغه خواست دی چې یار تاسو لیک وکړئ ټیک ده روماني هم خو کم چې مطلب چاته ته څه فایده ورسي د ملک د قوم د خاورې داسې چاته پکې میسج پیغام ورسي نو ماشاءالله ستاسو په هر شعر او هر لفظ کې یو ځان له پیغام او میسج پروت دی نو په دې ډېر زیات خوشحاله شوم په دې راته ډېر زیاته خوشحالي میلاو شوله نور همدان صاحب داسې څه مو ذهن کې شته داسې یو شعر روماني به درته یو غزل ویمه چې لکه په للمه چې باران راشي لکه په للمه چې باران راشي داسې تازه شم چې جانان راشي د زړه ګلان مې داسې وټوکوي چې پسرلی په ګلستان راشي کله چې تراړې شونډې وځبوي د ملغلرو ترې توپان راشي کله چې تراړې شونډې وځبوي د ملغلرو ترې توپان راشي په سپینه غونډه ځنې تور خالونه لکه رامبیل له بوراګان راشي ډېره مننه په سپینه غونډه ځنې تور خالونه لکه رامبیل له بوراګان راشي چې دې تخلیق ته کله سوچ وکړمه یکدم په ژبه مې سبحان راشي چې دې تخلیق ته کله سوچ وکړمه یکدم په ژبه مې سبحان راشي او هلته کې ورک شي ښایستونه تمام هلته کې ورک شي ښایستونه تمام چرته محبوب چې د همدان راشي چرته محبوب چې د همدان راشي ډېره مننه ډېره مننه همدان صاحب د دومره ښکلي شعرونو د دونه ښکلي لفظونو همدان صاحب زمونږ چې کوم دی د پروګرام په اخره کې همیشه لپاره دغه یو فارمیټ وي دغه یو موضوع وي چې موږ د هر کس نه چې کوم دی د معاشرې لپاره یو میسج یو پیغام اخره کې پیغام به ورکوو کتونکو ته به دا میسج ورکمه چې شعر چې کوم دی شاعري چې کوم ده دا د پښتو ژبې یو هغه خدمت دی چې د دې نه خلک خوند او مزه هم اخلي د دې نه خلک چې کوم د رومان هغه شکل دی هغه هم ترې اخلي دې کې داسې صنفونه شته چې طنزیه انداز ورته وایي بل په دې کې اهم دا دی چې دا د معاشرې عکاسي کوي او د قوم چې کومې ستونزې وي کومې کړمې وي نو هغه ورپه ګوته کوي حکمرانانو ته او د وخت واکدارانو ته نو زه وایم چې ټولو شاعرانو له دا پکار دي چې د معاشرې صحیح عکاسي وکړي او مینه وکړي ژوند وکړي د نفرتونو نه څه نه سازېږي نو مینه چې ده نو دا هر څه دي په مینه دنیا آباده ده بالکل زمونږ یو استاد دی اکبر روحاني صاحب هغه وایي چې بغیر د مینې چې بل کار کوي نو خوښ مې نه دي نو موږ له پکار دي چې مینه وکړو ژوند وکړو نفرت ختم کړو او الفت وکړو ډېره مننه ډېره مننه دانیال همدان صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه پرې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له دونه ټایم راکړو او بیا ستاسو ځای ته راغلو تاسو دونه بهترین انداز سره زموږ هغه ویلکم وکړو زموږ سره مو ټایم تیر کړو کتونکو تاسو وکتل دغه یو لنډه شانته کې مرکه وه نن زموږ راغلي د دانیال همدان صاحب خواته یقینا د دانیال همدان صاحب د شعرونو نه د ښکلو خبرونو مو خوندونه مزې اخیستې وي ما ته هم اجازت راکړئ چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ او انشاءالله که د بې وفا او ساګانو وفا وکړله نو میلاویږو به د یو بل پروګرام سره چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई वीडियोस।